سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. ستاسو به یو ویډیوز کتلی وي چې نجیبه فیض هغې کې جاړي، دا ولې جاړي او د دې شاته مقصد څه دی. نو تاسو ته به پته وي چې ګل چاهت کوم چې یو ټرانسجنډر دی، اجړا دی، هغې الله پې ډېر رحم وکړو، هغې د عمرې سعادت حاصل کو او هغه خپل چې څومره احکامات دي، عبادات دي، هغه ته الله ډېر په ښه شان سره واغسته او هغه خپل ویښتان هم هغې لر کړه، خو بیا هم هغه د خلکو نه تنګه وه او خلکو به هلته هم چیړله. دا د یو عبادت ځای دی چې یو انسان توبهګار شي چې الله یې معاف کوي، نو انسان څه شی دی. په دغې وجه باندې نجیبه فیض چې ده هغې د خپل زړه حال ووی او هغې سره هغه په ژړا شوه. تاسو اورېدی شئ. کار لري دا چې پښتونولۍ کې هم کار لري، د هر چا په انسانیت کې هم کار لري. چا دا حق درکړی دی؟ لږ سوچ کړی دی چې زه زما ریاکشن مې به ډېر روډ خو ته راته وایې که نه، هر څوک راځي او بد رد وایي، ته به څه کې ته به مخ کولې، ته به آینه نه ورته ښیې. تاسو خو شپه ورځ موږ ته آینه ښیې. ګرانو دوستانو، دا د نجیبه فیض هغه ویډیو چې هغې پکې خپل درد راټول کړو او خلکو ته یې پیش کړو. امید دی چې ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. په لوی الله پامه.